ټولو لوی شاباسۍ تر ټولو لویه مسوات ورسته چې په خپل همت باندې په خپل محنت باندې په خپل جرأت باندې په خپل ننګ باندې په خپل غیرت باندې د ترهګرۍ پالیسۍ پر خلاف د ترهګرۍ خلاف د ډلهییز ویلو خلاف یو موټی شول ودرېدل دوی یوازې راونوتل ننګ یې وکړه اتحاد یې پیدا کړه بیا هر هغه تنظیم هغه که ولسي پاڅون دی هغه که قومي جرګه رسوات دغو ته سلام چې دلته یې یا زموږ صحافیان دي چې دوی دلته ننګ وکړو راپورته شول بیا هر هغه وګړی چې هغه د نورو وطنونو نه د پښتونولۍ په بنیاد د انسانیت په بنیاد باندې دلته راغلل او د سوات د ولسونو ملګرتیا وکړه دغو ټولو ته سلام پېښ کوو او دوی ته قواله یې وکړو او یو خبره مې اوس واورېدله چې دوه ورځې اول بیا د سوات په علاقې پوره کړو او په خړه کلي کې بیا وسله ونیولې شوي دي ډرامې شروع کړي دي وایي چې راننوتل سړیه دومره زر دومره تېز خو د ګېټ په ګېټ څوک نشي ننوتلی لکه ته چې دوی راننه باسې وباسې دا د دغې پر خلاف چې کوم مزاحمت لګیا دی زه د دغې مزاحمت دغې ولسي پاڅون ته او دغې مشرانو ته یو خبره کوم چې کله کله ډاکټر ته لاړ شي دوایي درکړي بیا خلک اکثر د دوایو د پوره استعمال نه اول ښه شي ټیک شي خو ډاکټر ورته وایي چې کورس به نه پرېږدئ دوایي به تر اخره به جاري ساتئ ولسي پاڅون به جاري ساتئ مزاحمت به جاري ساتئ دغو خلکو ته ډالر ورختم شوي دي په هېڅ صورت دا خاوره نه پرېږدي چانس وهل غواړي کله مو په یو شکل توجه بند کړي کله مو په بل شکل توجه بند کړي چې هر چېرته مو هم دی توجه اړوي تاسو به خپله خاوره ته نظر ورړوئ چې نه هېڅ چانس نشي وهلی نور په دې خاوره ستا د ډالر په ګټلو په هره پالیسي به دا ولسونو په خپل موټرو بند کوي دا به په خپل مزاحمت باندې بند کوي ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي اوس هم درته وایم او ثابته هم شوله چې د دغې پاکستان یوه اداره تاسو ته امن نشي درکولی دا پارلمنټ یې نشي درکولی دا میډیا یې نشي درکولی دا عقد یې نشي درکولی تاسو ته امن ستاسو مزاحمت درکولی شي که تاسو مزاحمت کولو که تاسو تکړه وئ ستا په خاوره باندې هېڅوک هم لوبې نشي کولی محترمو دا دو نمبري دا منافقت ته وګورئ زه هېڅ په بد نیت نه وایم زه هېڅ په پیغور باندې نه وایم خو موجوده حکومت ته یا تېر حکومت مو په دواړو کې چې پښتون وژلی شوی دی انصاف یې نه دی ورکړی خو په پنجاب کې چې څوک ووژل چې بیا جي آی ټي هم جوړوي یا کمیشن هم جوړوي دی د اوس حکومت نه تېر حکومت دا زه په بد نیت نه وایم دا زه دغه پالیسي درته ښایم چې څنګه دوی پښتانه د انصاف نه لرې ساتل غواړي او بیا دا خو پرېږده چې دی به نوی جنګ نشي کړلی دا د مشرانو په دې یو ټکي توجه غواړم ځوانانو خاموش شئ دې خبره ته دا پرېږده چې دی به نوي ډالر نه وګټي تېر ډالر یې چې کوم ګټلي او خوړلي دي هغه به ازم کولو ته نه ورپرېږدو واپس به غورځوي هېڅ به هغه هم هضم کولو ته نه ورپرېږدو په دې خاوره باندې په دې وطن باندې د اتحاد ضرورت دی د هم آهنګۍ ضرورت دی دا هغه ورځې نه دي
چې موږ یو بل ته پیغورونه سره ورکړو د دغه قام له هر بچی چې دی چې هغه په هر ګوند کې دی هغه به موږ ته محترم وي هغه به د ځان سره متحد ساتو هغه که په جماعت اسلامي کې دی هغه په جمعیت علماء اسلام کې دی هغه که په پی ټي آی کې دی هغه که په این پي کې دی هغه که په پښتونخوا میلیانو ګوند کې دی نور چې څومره ګوندونه دي مانه به نامونه هېر شي چې کوم هم دی د ظالم پر خلاف په یو ځای ودرېږو مقابله به کوو په دې خاوره که چېرې جنګونه وي یوه طبقه هم په اسانه په امن نشي پاتې کېدلی او که چېرې امن و بیا به موږ ټول هر سړی په خپل ژوند کې آزاد و سواد تباه شو یو ځل په جنګونو تباه شو بیا په سیلابونو تباه شو په کار خدا وه چې سواد کې ټیکس پرې کړی وای چې دلته ټیکس څنګه واخلو دا تباه شوی دی دلته ټیکس څنګه واخلو دا خو جنګونو او سیلابونو وهلی دی په کار ده چې حکومت اعلان وکړي چې دا ټیکس فري دی او دوی خو ټیکس فري پرېږده دوی خو دلته ترهګري راوړي دوی خو دلته جنګ راوړي چې نور هم کاروبار پرې وکړي نور هم روزګار پرې جوړ کړي او دا خبره ما مخکې هم کړې وه دا خبره زه نن هم کوو چې دلته به د ژوند د سیلاب لپاره غټ فنډ راغی حکومت کې د ترهګرۍ ډرامه وچلوله هغه فنډ یې سره ورک کړو هغه خبره یې سره ورک کړله حق خوري په مختلفو اړخونو باندې په سوات کې خپل ځمکې کمې دي آبادي تاسو وینئ درې یې پکې کینټونه جوړ کړل څه یې په سیکشن 4 کې ونیولې ځمکه په قبضه کې روانې دي محترمو او بیا موټروې په خو دلته ټارچرسیلونه په دې سوات کې جوړ دي اوس هم په دې پایتخت کې ټارچرسیل جوړ دی او ټولو پښتنو ته سزا ورکوي موږ دا ورته وایو چې که د پاکستان په عدالت باندې د دغې فوج هېڅ څه هم اعتبار وي خو دا ټول خلک هغه ته حواله کړه عدالت به فیصله وکړي خو آیین او په عدالت باندې موږ یقین لرو دوی یې نه لري دلته زموږ دا پاکستان یو قوم نه دی مختلف قومونه آباد دي دوی په منځ کې سنټر صاحب رشته یوه رشته ده د آیین رشته ده دوی د یو بل سره په آیین باندې تړل شوي دي نو چې تا آیین مات کړو تا رشته ماته کړله دلته چې کوم ولسونه بېل بېل اوسېږي دا پاکستان د دوی د اعمالو د وجې نن سټرکچر خو موجود دی خو په ذهن کې نن بلوچ ځان ته بېل دی پښتون ځان ته بېل دی سندای ځان ته بېل دی کشمیری ځان ته بېل دی ګلګت بلتستان ځان ته بېل دی زه خو دا هم ورته وایم چې موږ ستا په ظلمونو باندې په پي ټي ایم باندې خلک نشول پوهولی خو دا کمقل او ملایق سړی په خپلو اعمالو د پوه کړه تاسو باندې چې کومې خبرې موږ د څو کالونو نه کړې دي دا وړوکسري نن نه پرې پوهېږي خو یوه ورځ به راشي چې داسې به پرې وایي چې د ده به وس او طاقت هم ختم شوی وي بیا به پوهېږي نو لهذا ولسونه زور لري ولسونه لري خو دلته یوه خبره وشوله ملګرو وویل چې ټوپک د زرګونو عربونه روپۍ خوري د دغې وطن غریب خلک خپل ټیکس ورکوي ټوپک د ده سره دی د ترهګرۍ پالیسي هم دلته ده دا به دی په غیر ټوپک له ځان سره بند کړي خپل مېلمانه د ځان سره خپل وساتي زموږ په غرونو کې دې وساتي جي ایچ کیو ډېر آباد ځای دی څه کوي په غرونو هلته دې وساتي نو لهذا ټوپک پښتانه نه راخلي او که راخیستل یې دی به هم د دغې وطن نه وځي بیا چې په مسلح په دې خاوره څوک هم موجود دی بیا به یو هم نه وي دلته بیا به په هر صورت کې وي لهذا دوی بجټ د دې لپاره خوړلی دی دومره خبره کومه دا خلک چې ټیکسونه ورکوي د څه دپاره یې ورکوي د تحفظ دپاره چې زما تحفظ وشي زما تعلیم وي زما صحت وي او که ته دا هر څه نه پوره کوې بیا به دا خلک اخر ټیکس بند کوي چې زه تا ته نور ټیکس نه شم درکولی ځکه چې ته زما په ټیکس باندې ګولۍ وکړې کارتوس وکړې ټوپک وکړې پټرول وکړې خپل هان او خپله وسلوالو ډلو ته یې ورکړې او ما پرې واخلې نو اخر به بیا خلک دوی دې ته مجبوروي محترمو دلته زموږ درنو ولسونو ډېرې ماته غوره وژلي دي خو زه صرف د آخري پیغام یو ځل شندمه هر پښتون ته دا پیغام ورسوئ تاسو یو تاریخي کام یئ تاسو یو اصلي کام یئ تاسو یو نسلي کام یئ تاسو د غلامۍ نه یئ قابل مه منئ دا غلامي مه منئ دا غلامي
غلامي نور بستا غلامی کوي تبه یې نه کوي دا فکر خور کوي هم آهنګي پیدا کوي د یو بل سره د مختلفو تنظیمونو خلک برداشت پیدا کوي زه نامونه نشم د سلیم خان ډېر عجیبه نامونه په لاهور کې واخیستل د سیکانو مرکز هم هلته دی وبخئ زموږ د مذهبي تنظیمونو مرکز هم هلته دی او چې سلیم لاله کوم نام واخیست هغه هم هلته دي په یو بل پسې کوټه کې نه دي راخیستې هم آهنګي پیدا کوي دلته موږ د یو فکر خلک د یو وطن خلک په یو ځای سره اوسېږو هم آهنګي پیدا کوي د وطن فکر پیدا کوي بیا زه چیلنج ورکوم چې دا خو باج وړی چې امریکا تاسو نشي نیولی تاسو ته هیڅوک ورته نشي نیولی ستا وطن څوک هم نشي نیولی په موږ ظلم څوک نشي کولی خو موږ بدنظمه یو په موږ کې نظم نشته په موږ کې برداشت نشته په موږ کې هم آهنګي نشته او ظالم ته مو دا هم آهنګي پیدا کړې ده خپل ورور ته مو پیدا کړې لهذا د ورورو ګلې لاس زموږ له اړخه ټولو ته دی او د ټولو له اړخه به هر چا ته وي زه بیا په آخر کې مننه کوم د ټولو خوشحاله سئ دلته د مشرانو ما ته یو چین راکړی و یو توته بندۍ کې په توته بندۍ کې په 2009 کې کورونه او 1 کیلومتر علاقه فوج نیولې ده چې موږ اپریشن کوو شل کاله تېر شول خو اپریشن نه ختم نه شو هغه ځایونه نیولي دي دلته کله ځوانان د نیټ مسله یادوي سینیټر صاحب چې نیټ یې راپرېښی دی دومره کمزوری دی چې سټوډنټان خپل تعلیمي کار نشي پرې کولی دوی د تراګیرې لپاره خلک هم بې تعلیمه ساتل غواړي نو د دغې هم مطالبه کوو چې دا کوم زموږ امپلیګان سینیټران دي د هغه هم په دې باندې کلک سټینډ واخلي نو سټینډ په یو سټینډ وي د خپل وطن دپاره ودرېدل دي زه بیا هم دا وایم د سوات ولسونه او دا ټول مشران یو ځل د خپل عزم د خپل همت او د خپل جرأت مټونه داسې کوي دا ټول یو ځل دا وکړي ورته نه نه لاس بیخي داسې کوي ډېر ښه خوشحاله سئ اخر چې کله هم یوازې سوات نه په پښتون وطن کې چاته هم سخت راغله اټمي قوت نه چې په ډېره هم طاقتور وي دا خلک به ورته ولاړ وي ورسره د خپل ولس سره به زه کلک ودرېږو په عام حالاتو کې موږ سوات ته کم راغلي یو خو چې کله حالات خراب شول په سوات په ولسونو باندې بیا تر ټولو کلک ورسره ودرېدلي هم یو خدای مو په شا مننه کوم مهرباني وکړئ دغه چې زموږ انتظامیه کوم ملګري دا چین کلک کړئ دلته مشران به ځي چې هغو ته څه مشکلات نه وي په لاره کې دا انتظامیه ملګري چې دی چین بلکل بند کړئ مهرباني وکړئ مشران مه تنګوئ ښه طریقې سره مشران رخصت کړئ مهرباني